إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم. الله رب العزت په خپل بنده باندې دومره زیات مهربان دی چې که انسان هر څومره ګناهګار وي او د خپل رب په نافرمانۍ کښې د سر څخه تر پښو پورې ډوب وي، بلکې که د ده د ګناهو په وجه د ځمکې او اسمان د مابینځنۍ حصه ټوله ډکه هم سي، لیکن بیا هم الله رب العزت وده ته د توبې دروازه خلاصه ساتلې ده چې که دی په اخلاص باندې توبه وباسي، پښیمان سي پر خپلو ګناهو باندې، نو الله رب العزت به یې ګناهونه د مغفرت په صابون باندې پرېولي. او دا د دین او د اسلام یو حسن دی، یو ښایست دی چې په دې کې یو انسان ته یو داسې عمل ښودلی، یوه داسې لاره یې ښودلې ده چې که یو انسان هر څومره د مایوسۍ او ناامیدۍ په تیارو کې پروت وي او د خپل رب څخه یې بغاوت او سرکشي اختیار کړې وي، لیکن بیا هم رب رحیم و کریم ذات په خپل آخرني کتاب کې وده ته دا خوشخبري او زیری اوروي چې که دی په اخلاص باندې توبه وباسي، نو یو خو به د ده ګناه ور معاف کړي، بل دا سیئات دا ګناهونه به یې ورته په نیکیو سره بدلې کړي. او بل دا خبره ده چې د انسان د ژوند او د زندګۍ مقصد هم الله پاک ته رسیدل او د الله پاک رضا او خوشحالي ده. اوس که د دې مقصد د وړاندې د انسان خراب عمل معنی وګرځي، نو خپل مقصد ته د رسیدو تر ټولو یوازینۍ او لویه ذریعه هغه انابت الی الله، د الله پاک و طرف ته رجوع کول دي او توبه ایستل دي. صحیح سو؟ نو اوس که ته وایې د توبې تعریف څه شی دی، توبه وایي څه شي ته، نو توبه په لغت کښې رجوع راګرځېدلو ته، راواپس کېدلو ته ویل کېږي، یعنې د ګناهو څخه ځان منع کول او توبه ایستل. او د قرآن او سنت په اصلاح کښې توبه ودې ته ویل کېږي چې انسان په ژبه باندې استغفار ووایي او په تېرو سویو ګناهو باندې پښیمان سي او په آینده کې د دې ګناه د نه کولو په ښه اراده وکړي. د امام قرطبي رحمه الله تحقیق د توبې په باره کې هغه داسې دی: ترک الذنب لقبحه، د ګناه د قباحت، د ګناه د بدوالي په وجه ګناه پرېښودل، والندم على ما فرط منه، په تېرو سویو ګناهو باندې پښیمانه کېدل، والعزیمة على ترک المعاودة، او د دې ګناه د نه کولو بیا په ښه اراده کول، او کوم فرائض لکه المنځ، روژه، زکات او حج تسوي وي، نو د هغو قضا راوړل هم ورسره ضروري ده. دغه رنګ د توبې حکم دا دی. د امام قرطبي رحمه الله وینا ده چې پر هر انسان باندې د ګناهو څخه توبه ایستل دا ډېره ضروري ده، بلکې ان امام قرطبي رحمه الله تر دې لیکلي چې ائمو په دې باندې اتفاق کړی دی چې پر مؤمنانو باندې د ګناهو څخه توبه ایستل فرض ده. او دلیل د قرآن مجید دا آیت مبارکه پیش کړی دی چې الله رب العزت فرمایي: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. او تاسو ټول الله پاک ته توبه وباسئ ای مؤمنانو لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. او کوم آیت مبارکه چې ما و تاسو ته په خطبه کې تلاوت کړي، په هغې کې الله رب العزت
او مؤمنانو ته د توبې امر کوي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای د ایمان خاوندانو تاسو الله پاک ته توبه وباسئ، رښتینې او خالصه توبه. نصوح که د نصح او نصیحت څخه واخیستل سي نو معنا یې ده خالصه، یعنی داسې توبه چې د ریا او نمایش او د سماعت څخه پاکه وي، بلکې خالصه د الله پاک د رضا دپاره وي. او د دې ګناه پرېښودل به هم خاص د الله پاک د غضب څخه د ویرې په خاطر وي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ما التوبة النصوح. ای د الله رسوله توبه نصوح څه ده و څه ته ویل کېږي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې بنده په خپلو تیرو ګناهو باندې پښیمان سي او خپل عذر و الله پاک ته پیش کړي او په آینده کې د دې ګناه څخه ځان داسې بچ کړي، یعنی داسې ورڅخه منع کړي لکه څرنګه چې دا شیدې دا پی بیرته د غوا و غلانځ ته نه ورپس کېږي. که په داسې طریقې سره توبه وویستل توبه قبلیږي. نو دا د توبې تعریف او حکم سو. تعریف یې دا دی چې انسان باید په ژبه استغفار ووایي، پر ګناه بالا پښیمان سي، فی الحال دې پرېږدي. او حکم یې دا سو چې هر انسان باید چې کله ګناه ورڅخه وسي باید ژر تر ژره توبه وباسي، ځکه دا ډېره ضروري ده. د بدۍ وروسته د ګناه وروسته باید انسان نیک اعمال وکړي، د خیر کار دی وکړي. په قرآن مجید او احادیثو کې د توبې ډېر زیات فضیلتونه راغلي، خو زه به درته صرف یو څو فضایل ذکر کړم. یوه فایده دا ده د توبې، په توبې سره د انسان ټول مخکیني ګناهونه معاف کېږي. که یو انسان پر ګناه باندې پښیمان سي او په آینده کې د نه کولو په ښه اراده وکړي، نو الله رب العزت به دا ګناهونه په نیکیو سره ورته بدلې کړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي الا من تاب و آمنه، مگر څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي، وعمل عملا صالحا او بیا نیک اعمال وکړي، د خیر کارونه وکړي، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نو الله رب العزت به د داسې خلکو بدله هغه دا ورکړي چې د دوی د بدیانې ګناهونه به یې ورته په نیکیو سره ورته بدلې کړي. همداراز نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه بخښونکی د ګناه څخه هغه داسې دی لکه د سره چې ګناه نه وي کړې. اوس که ستاسو په ذهن کې دا سوال وي، دا پوښتنه راګرځي چې یاره ما خو ډېرې ګناوې کړي دي، ډېرې خطاوې راڅخه سوي دي، نو زما توبه نه قبلیږي. نو ګورئ دا خبره ښه یاد ساتئ. حدیث قدسی دی، الله رب العزت فرمایي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ای د آدم اولاده که چیرې ستا ګناهونه دومره ډېر سي، یعنی د ځمکې او اسمان د مابین حصه ټوله ډکه سي ان تر دې چې د اسمان و غاړو ته ورسیږي، خو چې بیا ته زما څخه بخښنه وغواړې، زما څخه د مغفرت طلب وکړې، نو زه تا معاف کوم، تا ته بخښنه کوم، ستا ګناهونه ټولې ګناوې دې معاف کوم، او زه د هیڅ چا پروا هم نه ساتم. یعنی زما څخه داسې څوک نسته، داسې سوال کوونکی نسته څوک چې ووایي دا ګناه دې ولې ورته معاف کړې. باید انسان د الله رب العزت د رحمت څخه نا امیده نسي، ځکه بخښونکی یوازې الله